چې یو سړی د کافرانو په ملک کې اوسېږي دی به روژه چا سره نیسي چې مسلمانانو ملک کې خو بیا هم اهتمام کېږي میاشت ولیدی شوه ونه لیدی شوه کافرانو په ملک کې خو دې اهتمام نه کېږي دی به چا سره روژې نیسي نو ګوره هلته الحمدلله اسلامي مراکز شتي د کافرانو په ملکونو کې دی به هغوی ته رجوع کوي هغوی ته به واپس کېږي د هغوی نه معلومات کوي او د هغوی په خبره به عمل کوي او که پرونۍ خبره ده که چا پکې دروغ ویلي نو ذمهوار هغه دی د قیامت په ورځ ته ذمهوار نه یې اوس دی وایي زه یو داسې ملک کې اوسېږم چې هلته اسلامي مرکز نشته نو زه به څه کوم نو ته به نږدې اسلامي ملک سره یو ځای روژه کې او اختر کې نږدې اسلامي ملک نږدې بیا هم موږ دا نه وایو چې ته به د حرم سره ځکه چې په دې څه دلیل نشته او هغه تا ته چې نږدې دی نو هغه په هر لحاظ تا ته نږدې دی د سپومۍ د راختو د میاشتې راښکاره کېدو وخت ورځ او شپه موسم د هر څه یو بل ته نږدې دي ډېر ځکه چې دا ملک تا ته نږدې دی نو ته به د هغوی نو معلوماتو کې چې د هغوی روژه کله ده ته به د هغوی سره روژه کوي کله د هغوی اختر دی ته به ورسره اختر کوي چې یو سړی د کافرانو په ملک کې اوسېږي دی به روژه چا سره نیسي چې مسلمانانو ملک کې خو بیا هم اهتمام کېږي میاشت ولیدی شوه ونه لیدی شوه کافرانو په ملک کې خو دې اهتمام نه کېږي دی به چا سره روژې نیسي نو ګوره هلته الحمدلله اسلامي مراکز شتي د کافرانو په ملکونو کې دی به هغوی ته رجوع کوي هغوی ته به واپس کېږي د هغوی نه معلومات کوي او د هغوی په خبره به عمل کوي او که پرونۍ خبره ده که چا پکې دروغ ویلي نو ذمهوار هغه دی د قیامت په ورځ ته ذمهوار نه یې اوس دی وایي زه یو داسې ملک کې اوسېږم چې هلته اسلامي مرکز نشته نو زه به څه کوم نو ته به نږدې اسلامي ملک سره یو ځای روژه کې او اختر کې نږدې اسلامي ملک نږدې بیا هم موږ دا نه وایو چې ته به د حرم سره ځکه چې په دې څه دلیل نشته او هغه تا ته چې نږدې دی نو هغه په هر لحاظ تا ته نږدې دی د سپومۍ د راختو د میاشتې راښکاره کېدو وخت ورځ او شپه موسم د هر څه یو بل ته نږدې دي ډېر ځکه چې دا ملک تا ته نږدې دی نو ته به د هغوی نو معلوماتو کې چې د هغوی روژه کله ده ته به د هغوی سره روژه کوي کله د هغوی اختر دی ته به ورسره اختر کوي